چې شیطان درته څه وسوسه هم راچي د عباداتو په منځ کې چېرې دا به داسې شي او دا به داسې نو دې ته اعتبار مه ورکوئ ځکه که ته شیطان دې خبره کې پرېوځي نو شیطان به خون ومومي او ته پته لري چې دا سړی اسم زما په وسوسو کې راځي نو ښه زور به ورکړي او ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله باره کې راځي وي هغې یو پیر مونځ کو او د مانځه په دوران کې دا چلي شاګردان یې ډېر حیران شو چې ده خو د مانځه په دوران کې دوه ګوتې دي سوي دې څه مطلب سلام یې چې وګرځو هغه ورته وي امام صاحب تا خو مانځه کې دوه ګوتې دي کړي وی شیطان راته وایي چې اودس دې برابر نه دی ما چې دوه ګواهان به راته ښایي هسې نه منم داسې مقابله د شیطان په کار ده و شیطان ته وایي تا اودس نه یې کړه ما اودس کړی که نه اودس ما کړی لمونځ دباندې ګډوډ شو بیا چې ته اودس لاړ شي وکړې راشي ما خپه پکې ما نه وایي دا ګورې سړی لیونی کوي ګورې دا قسمه سوچونه او فکرونه انسان څه کي لیونی کي بله مسله اکثر ملګري زموږ نه دا تپوس کوي وایي ما ته د الله په باره کې داسې سوچونه راځي چې زه یې ویلی نه شم صحابه کرام راغلي وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او همدقه خبره یې کړې وه وی یا رسول الله موږ کې بعضو ته داسې سوچونه راځي چې موږ یې په خوله نشو ویلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا د ایمان نښه ده د ایمان نښه معنی ده چې دا سوچونه شیطان هغه چا ته ور واچوي چې هغه دیندار یې مؤمن یې نو سبه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې علاج کولی دی وایي چې کله په تاسو کې چاته داسې سوچونه راځي نو دی دې دا سوچونه بند کړي اولنی کار به دا وکړي دا سوچ او وسوسه به څه کړي دا به بنده کړي دویم کار به دا وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایي دریم کار به دا وکړي ګس طرف ته به لاړې توکړي او دغه شان بعضو روایتونو کې راځي چې دغه آیت به ووایي هو الاول والآخر والظاهر والباطن دغه آیت به ووایي یا سوره اخلاص به ووایي په دې طریقې سره د انسان دا وسوسه او سوچ به ختم شي د حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي شیطان به په تا پورې نښتي تا ته به دا وایي چې ته خو الله پیدا کړی هغه پلانې الله پیدا کړی دی هغه پلانې الله چې د هغه پیدا کړی دی هغه الله چې د هغه پیدا کړی خو د الله چا پیدا کړی حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي شیطان به تاسو داسې دغه راځي نو چې دغه ځای ته ورسېدی نو خپل سوچ بند کړي او الحمدلله دا د خوشحالۍ خبره ده الله په دې قسمه وسوسو او سوچونو باندې موږ نه رانیسي ځکه چې دا خو د شیطان کوشش دی شیطان خو به کوشش کوي نو الله به موږ نه رانیسي چې کله ستا په زړه کې دا خبره مضبوطه وه چې الله تا په دې نه رانیسي نو بیا د شیطان میشن چې کوم دی هغه تا څه کو هغه تا ناکامیاب خطرناکه طریقه د شیطان د وسوسو یو دا د مرتبه د ښځې او د خاوند په منځ کې جدایي راوسته او ځکه یو حدیث کې راځي چې کوم مشر شیطان چې دی هغه شیطان په شا باندې ټپوي او شاباشۍ وله ورکوي چې کوم ورته دا ووایي چې زه په پلاني او په پلاني پورې نښتی وم او نښتی ومه تر دې چې هغه دواړه مې څه کړو جدا مې کړو وایي شیطان یې په شا وټپوي وایي ته پکې صحیح سړی تا صحیح کار کړی نو ځکه د زړه د تاسو نصیحت کوم په خپله ښځه باندې شکونه او په معمولي خبرو باندې کورونه ورانول په معمولي خبرو باندې د ښځې سره تعلقات ختمول په دې باندې ګوره شیطان ډېر سخت خوشحالي ګزاره به کوې د ښځې سره او ښځه به ګزاره کوي زموږ سره او بغیر د ګزارو نه ژوند نه تېرېږي بغیر د ګزارو نه ګوره ژوند نه تېرېږي څه کمی په موږ کې دی او څه کمی په چا کې دی په ښځه کې دی نو څه کمی په موږ کې دی څه کمی په ښځه کې دی د دې یو بل دا کمی به پوره کوو ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي وعاشروهن بالمعروف په ښایسته طریقې سره د ښځې سره ژوند تېروئ او حدیث کې هم دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که د دې ښځې یو خوی دې بدې شي نو نور پکې ښه خوی نشته که هغې ته ګور زموږ پښتنو دا عادت دی اکثر اوس یو ښځه راغله او دې له پخلی صحیح نه ورځي دا د ښځې کمزورتیا ده تکړه ښځه هغه ده چې هغه قسمه قسم پخلی کولی شي یو ښځه راغله او پخلی کې کمزوري دې د یوې کمزورتیا د لاسه هغه ښځه دیندار هم ده هغه خوش اخلاق هم ده هغه حیاناک هم ده هغه په قرآن هم پوهېږي هغه په دین هم پوهېږي تعلیم یافته هم ده دی به دا ټولې خبرې سیم ته واچي او د یو خبره به یادوي چې دې له پخلی نه ورځي نو موږ به د یو بل سره ګزاره کوو
او شاعر سوي من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. هغه څوک دی چې له سره یې ګناه نه ده کړې او هغه څوک دی چې ټول عمر یې نیکیانې کړې دي. موږ هر سړي نه څه نه څه ګناه خو کېږي که نه، هر سړي نه خطا شوې ده او نه ټول عمر چا نیکیانې کړي دي. نو ځکه شیطان ته لار به نه کولوئ. ګورې د ښځې او د خاوند په منځ کې چې شیطان را ننوتو دا کور ختم، دا فیملی ختمه، دا عائله ختمه، دا بچي ټول ګډوډ شو. نو ځکه به شیطان ته په وړو وړو خبرو لار نه کولای. او کله چې په امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه پسې یو کس راغی د هغه په دور خلافت کې، ښځې د دغه کس سره خبرې کولې او اواز یې پې تیز کړو، اواز یې پې څه کړو؟ تیز کړو. نو هغه وایي زه ځم امیر المؤمنین ته شکایت کوم چې امیر المؤمنین فیصله وکړي او ما او دا ښځه څه شو؟ جدا شو. دی چې کله ورغی د امیر المؤمنین کور ته، عمر بن الخطاب رضی الله عنه، دا هغه ساده کور، سیرت کې راځي چې د امیر المؤمنین داسې کور و چې دا چوکاټ د کور د یو طرف د دم مات و. نو ساده کور و، دلته چې به څه کېدو بهر ته به اواز راوتو. دی چې دروازې ته ورغی دا ور یې ټکو چې ویې کتو وایي ورېدو د امیر المؤمنین ښځه لګیا د امیر المؤمنین باندې چغې ووهلې، اواز یې اوچت کړی. به دی واپس روان شو چې هغه خپله دا حل نه زما څه علاج وکړي. واپس روان شو. چې واپس روان شو هغه وېرېدو، لکه چېرته چې دی خو وینه نه ځله وینه دی خو راشي کښېنه څه چل دی ستا څه مسله وي مسله زما دغه و خو هغه ستا او زما او ستا یو حل دی. نو هغه ورته ته د ښځې نه خلاصېده غواړي. ګوره دې خبرې ته سوچ وکړي. وایي ته د ښځې نه خلاصېده غواړي؟ هغه وایي او وایي د دوی نه د خلاصي دوه لارې دي، یا چې موږ مړه شو او یا چې دوی مړه شي. ای څه مطلب دی چې یا موږ مړه شو یا دوی مړه شي؟ د دوی نه بغیر ګزاره نه کېږي او د دوی زموږ نه بغیر ګزاره نه کېږي. بیا ورته دا وایي ګوره وروره وایي دا ښځه تا له بچي ساتي که نه؟ هغه وایي او جامې دله اینځي؟ وایي او ډوډۍ دله پخوي؟ وایي او د کور خدمت دله کوي او د خپلو خپلوانو خدمت کوي؟ وایي او نو که چېرته دا چېرته یو نیمه چغه وباسي نو خیر دی هېڅ خبره نه چغه وباسي څه چلو شو. و تاسې کوم دی چې به ته هره خبره رانیسې او رانوټ کړې دومره ښه موږ سره کوي. نو پرېږده که کله ناکله دې نه چې ته یو نیم زیاتې وشي خیر دی نو انسانه. ځکه دا زما تاسو ته نصیحت دی چې کور ته به دننه شیطان نه راولئ. څنګه به نه راولئ؟ معنی ده چې د وسوسو لار به نه کولوئ، چېرته به شیطان له موقع نه ورکړي او په دې باندې شیطان سخت خوشحالېږي چې ښځه خاوند څه شي؟ ښځه خاوند جدا شي. الله دې زموږ په کورونو کې اتفاق راولي او الله دې زموږ دا کورونه د